رابطه بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس تېره ورځ موږ ته نیو اوفن سیف سیواز ویلي و نن ورځ موږ ته پرینټ وایو. کله چې تاسو خط ولیکئ هغه مو ثبت کړي سیدي. اوس تر ټول د ورډ تر ټول دغه غوره ځانګړتیا ده چې موږ ته د خپل فایل راته پرینټوي. که غواړم چې دا پرینټ کړم امیشن چې موږ ته یو کتاب یو شی ولیکو هغه موږ پرینټوو. اوس که غواړم چې زه دغه فایل چې دا خط تا لیکلی دی غواړئ چې دا پرینټ کړئ موږ ته چې څخه استفاده کوو د پرینټ څخه. هر کله چې ته پرینټ پکې دا په وینډوز کې لا موږ ته ویلي وه چې پرینټر دغه ماشین څخه عبارت دی چې سافټ کاپي په هارډ کاپي درته بدلوي. یعنې که غواړم چې یو خط یو کتاب یا مجله چاپ کړم د پرینټ څخه استفاده کوو. نو هر پرینټر چې ته استفاده ځینې کوي هغه به تا خپل کمپیوټر ته انسټال کړی بیا کار ته کوي. که چیرې ته انسټال نه کړې کار نه درته کوي. نو چې تاسو په بازار کې کله پرینټر رانیسي هغه تا ته یو سی ډي هم درکوي. دا سی ډي د دې دپاره دی چې ډرایورونه یې پکښې کېږي. ډرایور لکه موږ تاسو چې د موټر دپاره موټروان لرو ډرایور دی چې موټر وچلي د هغه رقم د پرینټر د چلولو دپاره موږ تاسو ډرایور ته ضرورت لرو چې انسټال یې کړو. نو هغه د پرینټر هر پرینټر خپل ځان ته ډرایور لري ته به انسټالې بیا کار درته کوي. که چیرې ته انسټال نه کړې کار نه درته کوي. فرض کړئ چې اوس موږ ته خپل کمپیوټر ته چې شور انسټال کړی دی پرینټر انسټال کړی دی. پرینټران خو مو ویلي خو همیشه دا یوه خبره پیل لري چې رانیسي لیزر جیټ رانیسي بیا که چېرته سره نیوي. اوس غواړم چې دا فایل زه پرینټ کړم کنټرول پی یې شارټکټ کې ده کنټرول پی یې شارټکټ کې ده او که یا هم ته دلته فایل ټیب ته راسې په فایل ټیب کې پرینټ ته راسې. نو اوس دلته ته کولی سې دا خو لومړی هغه لایو پریویو برخه ده سیدي چې په پریویو دلته درته ښیي یعنې پرینټ پریویو دی چې زه یې چاپوم د ستا خط به دغه رقم درته چاپ شي په دې شکل درته ښکاره کېږي. نو لومړی دلته موږ ته چې لرو پرینټر لرو. که چیرې تا خپل کمپیوټر ته یو پرینټر انسټال کړي یعنې ځینې دفترونه دي چې یوازې یو پرینټر اجازه شته نور پرینټران نه وي ته نه لرې نو هغه ضرورت نشته ته انتخاب کړې ځکه چې هغه خپل انتخاب وي. اما که چیرې ته 3 پرینټر لرې لکه موږ په دفتر کې لرو کله چې موږ پرینټوو موږ دلته پرینټر ورته انتخابوو چې کوم پرینټر سره زه پرینټ کوم ځکه چې که دلته ستا پام نه وي پرینټر چې کینن ورته بسته کړی دی او دلته فیکس ورته انتخاب دی ته چې هر څه پرینټ پر وایي هغه نه پرینټېږي هغه دلته پرینټر نه یې ورته انتخاب. نو ته راسه دلته پرینټر ورته انتخاب کړه په هر پرینټر سره چې پرینټ کوې مثلا زه ورته زه دا کینن استعمالوم سیدي دا یو پرینټر دی چې ما ورته انتخاب کړي. نو دلته موږ ته چې لرو پیج سیټینګ لرو یعنې زه صفحې ټوله درته پرینټ کوم دلته درته به وایي پرینټ آل پیج ټول صفحې راته پرینټ کړه. که یوه صفحه یې که سل صفحې که مثلا که ته د یوه څخه تر سلو پورې صفحې ولرې د یوه څخه تر سلو پورې ټوله صفحې دی درته پرینټوي. دلته موږ ته سلیکشن لرو په سلیکشن کې بیا موږ ته انتخاب ورته کوو یعنې په دا ټوله کتاب کې دغه کم ځای چې مې انتخاب کړی دی یعنې دغه 2 پاراګرافه چې یو د کندهار نوم دی او بل دغه یو پاراګراف دی یوازې دغه راته چاپ کړه کنټرول پی د دې تر سلیکشن پاله دی پرینټ سلیکشن کم ځای چې مې انتخاب کړی دی یوازې هغه ځای راته پرینټ کړه یعنې یوازې به کندهار هغه یو پاراګراف تا ته پرینټ شي نور نه درته پرینټېږي. او که جوړټولی چې پرینټ کرنټ پیج یا اوسنۍ صفحه راته پرینټ کړه دا څه کار کوي مثلا ته راغلی دا خط چې دونه ډېر دی دا ډېر مهم دی دا پرینټ سي دی ځکه چې هر دفتر کې استفاده نه کېږي. مثلا زه ولاړ په 100 صفحه کې یم په دا اوس مثلا په 14 صفحه کې زه ولاړم کله چې زه پرینټوم دلته ما ته وایي کومه صفحې د پرینټ کوم ګوره ده خو ټوله صفحې پرینټولې ده په خوښه جوړول دلته وایي پرینټ کرنټ پیج کرنټ پیج مطلب دا دی چې په کومه صفحه کې زه ولاړ یم یوازې هغه صفحه راته پرینټ کړئ یعنې مطلب یې دغه کرسر څخه دی دغه کرسر چې په هره صفحه کې ولاړ دی هغه صفحه یوازې راته پرینټ کړئ بل یوه صفحه نه درته پرینټېږي یعنې کرسر چې په هره صفحه کې ولاړ دی یوازې به هغه صفحه دی درته پرینټ کړي یوازې هغه صفحه ګوره هغه دلته په اتومات ډول دلته 14 درته انتخاب کړه چې 25 صفحې د 25 صفحې څخه ته یوازې کومه صفحه پرینټ یې 14مه صفحه پرینټ یې. او دلته موږ چې لرو کاسټوم پرینټ لرو کاسټوم پرینټ یعنې په خپله خوښه موږ پرینټ ټاکلی سو دا خو د دې دخوا و چې ټول صفحې پرینټ کړه چې ما انتخاب کړ دی هغه راته پرینټ کړه اوسنۍ صفحه راته پرینټ کړه یا کاسټوم پیج زه په خپله خوښه چاپوم نو دلته راسه ورته ویې لیکه مثلا زه ورته وایم 3مه ورقه 2مه ورقه راته چاپ کړه دا به تاسو په کامه سره جلا کوئ سیدي مثلا 6مه ورقه راته چاپ کړه 9مه ورقه راته چاپ کړه او که ته راغلې د ډش علامه جوړ کړله سیدي یا ماینس علامه جوړ کړه مثلا د شلو جوړ ته ویل کړي دا معنا لري چې اوله صفحه 2مه صفحه راته پرینټ کړه بیا 6مه راته پرینټ کړه بیا 9مه راته پرینټ کړه د 9مې څخه د شلو پورې نو ټوله راته پرینټ کړه 10 11 12 14 14 15 16 17 19 شل د شل صفحو پورې به ټوله درڅه پرینټېږي یعنې دا کامه چې مو ورکړې دا معنا لري چې دغه صفحه راته پرینټ کړه که چیرې د ډش یا د ماینس علامه ورکړه د دغه صفحې څخه نیولې د دغه صفحې پورې راته پرینټ کړه داسې معنا لري و دغه د منفي علامه
د ماینس هم ورته وایو موږ. صحیح د جې ګټه دا ده مثلا تاسو یو پرینټ کوئ مثلا رنګه پرینټ کوئ یا شرطنامې یو شی ستاسو دپاره سرټیفیکیټونه موږ در پرینټوو نو ما ته معلوم چې 50 که 25 کسه 25 کسه کې کلکې ورکې چې رنګه پرینټ دي مثلا د 50 شاګردان د خراب سول بیا به زه د سره پرینټوم که زما دا نه زده ځکه زما څومره تاوان دی رنګه مثلا دا یوه ورقه رنګه چې تاسو په بازار کې پرینټوئ په 500 افغانۍ در پرینټوي هغه چې بیا تاسو ډېرې پرینټوئ یا په 10 یا په 40 یا په تاسو بیرته جوړ اوس که زه دلته پرینټوم یوه رنګه ورقه ده مثلا زه یې پرینټوم تقریبا فرض کړه چې 10 افغانۍ مصرف راځي هغه کم څه کنې یوازې دغه کلکه ورقه په 10 افغانۍ دا په 60 افغانۍ پرینټوي که زه 25 دانې به مارې چپوم او په 60 افغانۍ څو به ماته تاوانه ورسېږي 15 افغانۍ اما زه ورته بیا زه یوازې 15 شپږم اوومه پرینټوم ځکه چې زما دغه صفحې خراب دي دغه راته پرینټ کړه نو بیا دې یو خو بج وخت نه ضایع کېږي رنګ بج نه ضایع کېږي ورقې بج نه ضایع کېږي د دې بیا موږ د دې څخه استفاده کوو یعنې کسټم پیج موږ په خوښه راته پرینټ او دلته موږ څه لرو ډاکومنټ انفارمیشن لرو وایي لیست اف پراپرټیز سچ از ا فایل نیم اتر اینډ ټایټل دا چې کله موږ ته دغه انفارمیشن ورکړي دا وروسته انشاءالله الرحمن وایو سیدي چې دلته مثلا دا څو صفحې دی ګوره 25 صفحې دی دغونه لغات دی 2 دقیقې کېږي لیکوال یې دا دی دی اوس ما ته وایي وایي زه دغه درته پرینټ کړم که نه کړم درته پرینټ که جې ورته ویله چې ډاکومنټ انفارمیشن راته پرینټ کړه بیا به د ده معلومات هم درته چاپېږي دا معلومات بیا وروسته موږ ته وایو چې لیکوال یې څوک دی په کم تاریخ لیکل شوی دی څو صفحې چې هغه به هم ورسره چاپ شي درته او دلته درته وایي پرینټ مارکاپ مارکاپ درته پرینټ کړم که یا مارکاپ چې شته ویل کېږي دا بیا وروسته په تیر درسو کې راځي په راتلونکي درسو کې راځي کله چې موږ تاسو ریویو ټیب ته راسو مثلا زه پر دې باندې کومنټ ورکوم دا بیا وروسته وایي چې کومنټ د څه شي لپاره استعمالیږي دغه مارکاپ خپله دلته موږ ته ډاکومنټ څخه استفاده کوو دا عموما دغه دپاره استعمالیږي چې پر کتاب باندې کره کتنه کوي یو چا یو نوټ لیکل دی یو کتاب یې لیکل دی دا خو داسې نه دی چې کتاب ولیکي بلا په هغه ګړي چاپ کړي یا دا بیا کره کتنې ته ورکول کېږي هغه کس کره کتنه پر کوي بیا هغه سریزه پر لیکي بیا راباس چې وخت دا غلطي دی در اصلاح کوي نو اوس دلته چې دا غلطي کړې ده مثلا دی درته وایي چې خلک غلط نه شي کندهار نو د څه شي نوم دی دلته یې ورته ولیکل چې کندهار از د نیم اف پروینس کندهار د ولایت نوم دی یا مثلا دلته تاسو لیکلي کندهار مو لیکلي کندهار د یو چا نوم دی اوس دلته یو نفر وایي کندهار ورور نوم یې کندهار اوسېدي داسې داسې نه چې دی بیا دا سړي دا فکر ولاړ چې دا کندهار ولایت دی نو بیا دلته ورته وایي چې یا کندهار دلته د یو شخص نوم دی نو بیا موږ د کومنټ څخه استفاده کوو دا بیا ټول د راتلونکي درسو کې دا شان وایو اوس کله چې زه دا خط پرینټوم دلته ما ته ګوره دغه ساحې ته مارکاپ ویل کېږي دا رنګه چې ده چې عموما زموږ کومنټ راته ښیي زه ورته وایم همدغه مه راته چاپوه دا ځینې څه که هغه نه درته چاپېږي داسې چې درته ایستلو دا زه نه درته چاپوم او دلته موږ چې لرو پرینټ اونلی اورید پیج یوازې تاکې صفحې راته پرینټ کوي یوازې به دی تاکې صفحې درته پرینټ کوي تاکې صفحې لکه څنګه اوله درېیمه پنځمه اوومه نهمه یولسمه دا صفحې درته پرینټ کوي که ته دلته راغلې اونلی پرینټ ایون پیج ورته انتخاب کړي یعنې یوازې جوت صفحې راته پرینټ کړه یوازې دی جوت صفحې درته اووه دوه څلور شپږ یعنې جوت تعداد لکه موږ ته چې وایي دی هغه درته پرینټ کوي خو عموما چې موږ استفاده ځینې کوو یا پرینټ آل پیج څخه استفاده کېږي یا پرینټ کرنټ پیج او یا کسټم پیج څخه موږ استفاده کوو او دلته موږ کله چې موږ د بوک فولډ په شکل یې چاپو بوک فولډ دې ته ویل کېږي یعنې مجله یو کتاب ته چاپوي د کتاب په شکل نو دی درته وایي سره کمې زه درته پرینټ کوم پرینټ وان سایډډ پر یوه بغل یې راته چاپ کړه یعنې پر یوه مخ دا ورقه راته چاپ کړه دا ګوتې م راوینې کړه څونه چې یې راوړه سیدي یوازې پر دغه یو سایډ درته پرینټ یې یعنې که غواړم چې دا چاپ کړمه موږ د پی آر ان په نامه سره پرینټران لرو چې ورقه شا او مخ چاپوي دا نور پرینټران هم شا او مخ راته چاپوي خو د هغو تاوان دا دی چې موږ ته به چې کوو دا ورقه یې راته راویستله و بیا بیا دا شی ته ورته اړه یې ورتېږي دا چې چا کار پر کړی هغو ته ور معلومېږي سیدي خو دغه د پی آر ان پرینټران چې ضرورت نشته چې موږ یې ورته واړو ورقه ورته کښې د خپله یې شا او مخ درته چاپوي موږ په پوهنتون کې داسې پرینټر لرو ورقه ورته کښې د خپله یې شا او مخ راته چاپ کوي نو اوس دی ما ته وایي پرینټ وان سایډ پر یوه بغل در چا کړم که مینولي پرینټ اون بوت سایډ پر دواړو بغلو یې درته چا کړم خو دا هم مشکل دی سیدي دا هم بېرته دلته مینولي څخه مطلب دا دی چې زه بیا رااخلم دا به هم بېرته چپا ورتېږدم دا دغه پرینټر دا کینون پرینټر دغه کار نه درته کوي ته به دلته راځې پرینټر به ورته اړی شاید په هغه پرینټر کې بیا جلایي دا پرینټرانو پر پټ ځینې پرینټران یې کوي ځینې یې نه درته اړي ګورې دا پرینټر دی
دغه لیزر جیټ پرنټر چې دا شا مخ چپري ګوره پرینټ ون سایډډ پر یوه مخې راته چاپ کړه که جوړ ویلی چې پرینټ اون بوث سایډس پر دواړو خوا راته چاپ کړه هم پر دې خوا راته چاپ کړه هم پر دې خوا راته چاپ کړه او که ته رالې چې ورته وجل پرینټ اون بوث سایډ پر دواړو خوا راته چاپ کړه د دې او د دې ترمنځ فرق څه شي دی فقط دا دی چې په طرف څخه پر دواړو خواو درته چاپوي دا درسته طرف څخه پر دواړو خواو درته چاپوي یا دا هم پلیج پیلز اونلاین پر لانګ پر اوږده خوا درته چاپوي او دا هم پر هغه لنډه خوا درته چاپوي او دا خو نو مینولي پرینټ اون بوث سایډز دا هم راته چاپ یې که پر دواړو خوا راته چاپ خو زما په خوښه یې راته چاپ که ته یې خپله په اتما ډول مه چاپو چې دا ورقه دې راته راویستل بیا میسج راکړه بیا دا ورقه زور ته اړوم بیا راته چاپ یوه خبره جي کله چې ته سپرنټ شروع کړي دا رقم نه کړي چې مثلا 20 صفحې ته وایي دا به پر دواړو خواو راته چاپ کړي دا پرنټ شروع سو بلا ورقې درته راباس دا نه سي دا یوه ورقه راوستې زه به نو چپاو ته ټوله یې درته راباسې اما که چېرې تا دواړو خواو چاپول دا ټیک مارک ورکړه د یوه ورقې ته راوستې دی د څه میسج درکوي ورقه راته واړوه ورته واړوه بیا مازې پر پرنټ او دلته موږ ته شلرو کاپیز مثلا دغه صفحې زه چاپوم 25 صفحې چې فرض کړه زه ورته وایم د دې څخه څلور کاپیانې واخله یا مثلا شل کاپیانې هر څو چې ستا خوښ مثلا لس شاګردان دي زه وایم چې زه یې چاپوم هر یوه ته بازار ته یوړم د شپږ دپاره وخت نه لرم نو شپږ کاپیانې هم ځینې واخله کله چې دی کاپیانې ځینې اخلي یعنې 25 وارې به شپږ وارې به 25 ورقې اوس راووځي نو دلته موږ ته یو کولیټډ لرو یو انکولیټډ لرو دا ډېر مهم ټیک مارک دی که تا کولیټډ ټیک مارک ورکړي دا چې دا په منظم ډول راوباسه دا به دا رقم وي اول به 25 دانې راووځي بیا به 25 دانې جلا راوځي بیا 25 جلا راوځي نو ضرورت به نه وي چې ته سټپلر کې ما وبخښه ضرورت به نه وي چې جلا کې ما زه سټپلر یې که ورکړه ټوله پر لومبرو باندې سمي اما که ته انکولیټډ انتخاب کې د دې تاوان دا دی اول شپږ دانې اولې ورقې راوځي بیا شپږ دانې دویمې بیا شپږ دانې درېمې دغسې تر 25 پورې راوځي د دې تاوان دا دی چې موږ بالاده یو نفر ورته لرو چې دا بېرته سره جلا کړي سټپلر کې یعنې وخت نیسي نو موږ دا همیشه کولیټډ انتخابوو چې منظم یې راوباسي یعنې دا چې ته پرنټ کې دا ورقې چې درته راویستل فقط 25 دانې جلا کړه ما دې سټپلر کړه ویې ګوره دا 25 دانې ټوله پر لمبرو سمې د اول څخه تر 25 پورې ټوله درته راغلي که ته انکولیټډ انتخاب کې دا منه چې اول به شپږ دانې به اولې ورقې راووځي بیا به شپږ دانې دویمې بیا به شپږ دانې درېمې دغسې تر 25 پورې ځه بیا به یې ته سره جلا کوې دا مشکل پیښېږي همیشه کولیټډ یا مثلا ته چې کله د یو شی کاپي کوئ 20 ورقې ورړې دی در کاپي کې مثلا ته وایې 10 کاپیانې ځینې راواخله دی درکړي ما سټپلر کې درکړي چې وګورې هغه ټوله سره منظم وي یعنې یوه دانه نه وي خرابه شوې چې مثلا د درېیم پر ځای 2 مور اچول یا دویم پر ځای 5 مور اچوي دا په دې خاطر چې دی دغه رقم ټیک مارک ورکوي دا کولیټډ او دلته موږ ته اورینټیشن لرو صفحه باید څه رقم وي یعنې دا خط زه چاپوم دا عمود دي کاپي کوي زه هم دا خو اوس عمود دی اوه پورټریټ ته زه ورته دا لینډسکیپ ته راته واړوه دا ستا صفحه به څه رقم ته درته واړوي لینډسکیپ ته درته واړوي دغه ته پورټریټ صفحه ویل کېږي اما دې ته بیا لینډسکیپ ویل کېږي دغه صفحه د څه شي دپاره استفاده کېږي دا د سرټیفیکېټو د ډیزاین دپاره چې موږ سرټیفیکېټونه ډیزاینوو یا ستاینلیک یو چاته ورکړو او یا هم دا زړې دپاره دا استعمالېږي نور د بل شي دپاره نه استعمالېږي او دغه عموما استعمالېږي دا رقم ورکه نو دی اوس ما ته وایي ته پر دغه خط چاپی پر څه رقم یې چاپی عمود یې چاپی کاپکې چاپی دا سوال داسې نه وي چې ته څه پیدا سي دا بیا په دې ځای کې وایو که دلته راسو او یا هم په دې ځای کې د خیر سره وایو د پیج لیاوټ په نامه سره موږ ته ټیب لرو دا دي د پیج لیاوټ ټیب کې فقط دلته یوازې د هغه سرفې ترتیب ټاکلی سو چې ګوره هغه سایز دا شان ګوره اورینټیشن هم دی دلته سته چې عمود دي او په کې کله یعنې دلته بیا موږ د صفحې ترتیب دا شان بیا موږ دلته وایو او دلته موږ ته ورقه لرو مثلا ته چې دا خط پرنټوې پر څه رقم ورقه یې پرنټوې 4 دی 3 دی 5 د سره کم ته مثلا دغه ورقې چې جي دا ټوله یې 4 ورقې چې څه دي ځینې بیا غټې ورقې ځینې هغه ازرۍ که ته څونه غټ ورقې چې دا یې 3 ورقې ځینې بیا د دغه نیمایي دي هغه یې 5 ورقې دي یعنې ته چې اوس دا خط پرنټوې دا پر څه شي پرنټوې یې 4 ورقه دی یې 3 دی یې 5 دی کومه ورقه ده هغه به ته دلته ورته انتخابوې چې یې 4 ده که یې 3 ده خو عموما چې استعمالېږي دغه یې 4 ورقې استعمالېږي او د دغه یې 4 ورقې سایز چې دی دا 21 په 29 کې دی دا 21 په 29 کې دی دغه ورقه سایز ته کولی سې چې دا ورته انتخاب او بل موږ دلته یعنې دلته موږ فقط ورقه ورته انتخابوو داسې نه وي چې مثلا تا یو کوچنی کارت اوس ګوره دلته دا یو کارت وښیم ما به یې پرېږدئ ته ور ډیزاین کړئ دا کارت ګورې دا بیا یې 4 ورقه نه ده دا یې 5 ورقه ده یې 5 څه لا کوچنۍ ورقه ده صحیح دي
دغه ورقه ډېره کوچنۍ ورقه ده سیدي. نو تاسو دلته کولی شئ چې بیا ورقه ورته وټاکئ. اوس مثلا که دی راسي دا ورقه دی د سرټیفکیټ ما په پور بخښه دا کارت ما په پور ورقې ورته جوړ کړي دی راته چاپ کړي د 4 کاټو ځای ونیوي. نو زه راځم زه ورته بیا دا په پای پره کې راته چاپ کړي چې دونه مصرف نه سي وه. ځکه چې که ته په دا باندې چاپ کړي پر د پور باندې کیدای سي 3 دانې زه چاپ کړم او هره ورقه په لاس افغانۍ ده. اما که چیرې یو دانه پر چاپې نو تاسو خپل معلومیږي څونه اقتصاد ته تاوان رسېږي. دا کار ما ور جوړ کړی نو دی ویل دا زموږ نن خوښ که چیش دي نو بیا دی ویل موږ خپله مطبعې والا تېر کړو که چیش دي چې چاپوي که نه دا ساده سنګین کار ما ورته ما خو دا خوښ دي بیا چې ته سره کمې جوړوي مال جوړه کړي. او دلته موږ تاسو مرجن لرو. مرجن د څپې دغه 4 طرفو ټاکلو ته ویل کېږي. ګوره دلته لوړ هم خط نه چاپېږي دغه چپه طرف ته هم خط نه چاپېږي د رسته طرف ته هم خط نه چاپېږي. دغه مرجن بیا انشاءالله الرحمن موږ پیجلي او ټیپ کې دلته هم وایي سیدي چې مرجن بیا چی شته وایي دی دلته وایي سیدي. اوس نو فقط دلته مشکل دا دی د ما دلته درته وښیم تاسو ته ګوره ته دا خط چاپی مګر دلته یو پاراګراف دی په یوه پاراګراف سره ستا 2 ورقې مصرفېږي. نو ته ورته وایې چې زه دونه وخت نه لرم چې 2 ورقې یا ته زما ورقې وخت مه راځئ کو هر څونه یوه خبره تاسو په یاد هر څونه چې تاسو یو شی اقتصادي چاپ کړئ هغونه زموږ تاسو په ګټه د یوازې تا ته یې ګټه نه رسېږي. یعنې مثلا ته که 10 افغانۍ خرڅوې 15 افغانۍ خرڅه کړه دا 15 افغانۍ ته دا فکر مه کوه چې تا یوازې خپل ځان ته ګټه کړې ده دا تا د ټول افغانستان لپاره ګټه کړې ده. ځکه دا شی چې موږ تاسو دغه مثلا دا ورقه ده دا په افغانستان کې نه ده جوړه شوې چې موږ تاسو پیسې که 10 افغانۍ په مصرف ته یې پروانه کې 50 په مصرف ځکه چې په هېواد پیسې موږ خپل دا پاکستان ته ځي دا پیسې نور ملکو ته روان دي. یعنې چې هر څونه اقتصادي موږ ته تاوان سي موږ دپاره هغونه ګټه ده. نو زه دلته ورته وایم زه ورته همدا اوس په 2 صفحو کې راته راځي زه غواړم دا په 1 صفحه کې راولم. نو موږ بیا دلته مرجن ورکموو دا مرجن چې ورکم کې بیا ډېر خط ځای به داسې پکې زه ورته هم نارو مرجن کوچنی کړه اوس د 2 صفحو خط په 1 صفحه کې راته د 2 صفحو دا نه دی راغلی مطلب دا دی چې ډېر خط د صفحه ځای وي کېدلی شي چې ته یو پاراګراف خط نور هم ورسره ولیکې. ګورئ دا مرجن یې دلته کوچنی سو دا مرجن موږ تاسو دلته هم انشاءالله وایي دا بیا چې دلته یې راته بیس کو یا چپه طرف ته راته وسکو رسته طرف ته چې خط ولیکو سیدي دا بیا وروسته انشاءالله وایو یعنې ورته را روان یو سیدي دلته کولی شو چې موږ تاسو مرجن وټاکو درته مې ویل چې په هغه ځای کې را روان تقریبا شاید 2 هفتې بعده موږ تاسو ورسېږو اوس لا نور ورسېږو. کله چې دا خوا د دې دخوا را جوړ شوي جوبایټ په شکل یې راوله ګوره په 2 صفحو کې درته راوستی مثلا ته کولی شې موډریټ یعنې دغه هغه د دې اندازې چې ګور دلته درته لیکل دي چې ټاپ د لوړ طرف څخه به 2.45 سانتي متر خط نه لیکل کېږي لیفټ د چپه طرف څخه به 1.19 سانتي متر خط نه لیکل کېږي بټم د لاین څخه به 2 او د راسه دغه اندازې هم دلته درته ټاکل دي. که ته کسټو مرجن باندې کلیک وکړې یعنې په خپله خوښه جوړ کړې دې ځای ته راځو چې دا بیا موږ تاسو په پیج لی اوټ ټیپ کې وایي د خیر سره دا سیټینګ یې په پیج لی اوټ ټیپ کې بیا وایي. او دلته موږ چې لرو 1 پیج پر شیټ یعنې د 100 صفحو خط په 1 صفحه کې درته راوړم. ځینې وخت هغه تاسو لیدلي هغه مایکروګانې چې جوړوي هغه مایکروګان چې جوړوي نقلونه چې کوي تاسو کولی شئ چې د 100 صفحو خط په 1 صفحه کې راولي کولی شئ د 14 صفحو خط په 1 صفحه کې راولي خو هغه به ډېر کوچنی معلومیږي به نه. زه ورته وایم ته د 4 صفحو خط په 1 صفحه کې راته راغلی یعنې که چیرې تا 4 صفحې خط لیکلي دغه 4 صفحې تا ته په دا 1 ورقه کې پرینټېږي مطلب یې دا دی د 100 صفحو خط په 3 ورقې نه پرینټېږي خامخا جفت تعداد پرینټېږي سیدي د 2 ورقو خط په 1 ورقې راولي د 4 دا راولي د 8 دا راولي د 6 د هر څو ده یعنې دلته موږ کولی شو چې ورته وټاکو چې مثلا د 6 صفحو خط په 1 ورقه کې راته راوله یعنې 6 ورقې په 1 ورقه کې درته پرینټېږي دلته کولی شي ورته وټاکي. او دلته موږ تاسو پیج سټاپ لرو ما درته ویل چې مال انشاءالله الرحمن دا په دې ځای کې وایو تاسو ته به هم سوال پیدا نه شي چې دا نو ولې دلته نه راته وایي ما درته راته وایي که نه پر ما فرق نشته زه د لیم پسې درته وایم دا دی بیا داسې کولی شئ د 6 ته به ورته ټاکې په دې ځای کې چې په اوله صفحه کې به ورته وایې په اوله صفحه کې به ورته وایې چې د 4 صفحو به راته پرینټ کړه په 2مه صفحه کې بیا ورته وایې یعنې په 4 بیا 8 صفحې په 2 صفحو کې به درته پرینټېږي داسې کوه یعنې وکوچنی کېږي نو خو ما درته ویل ځکه چې ته د 6 صفحو خط چې په 1 صفحه کې راولي هغه البته چې ډېر وکوچنی کېږي خو هغه د مایکرو دپاره یا ډېر نکالان چې نو یې نک نکې کړي خط 15 سایز اعلانوي نکالان
چې نقلونه کوي په امتحان کې دغه پیج ستا بیا وروسته وایي که اوس وایاست دغه درته ووایم پسې که بیا وروسته وایي خو راځو ورته سړي دا ده چې د چا دا وروسته ورته راځو اوس یې پرېږدي او دلته موږ ته شعر لرو دا شعر په تس پران نه لري ځکه چې دا نه عملي کېږي سیدي شعر خپله شریک کولو ته ویل کېږي سیدي شریکول سیدي دا چې کله موږ تاسو نیټورک ولرو د یو څو کمپیوټرانو یو ځای کولو ته نیټورک ویل کېږي چې د یوه کمپیوټر په واسطه کنټرولېږي چې هغه ته سرور کمپیوټر ویل کېږي اوس که غواړم چې زه دا شیر کړم سیدي نو شیر دی لومړی درته وایي انوایټ پیپل که غواړم چې دا په کلاوډ کې حساب کړم کلاوډ موږ تاسو ویلي وو چې د 2014 ځانګړتیا ده چې مطلب یې د سکای ډرایو څخه دی چې په هغه کې موږ ته حساب کړو یو به زموږ معلومات محرم وي څوک به نسي کتلی بل به دا هغه کسان یا هغه فرینډ چې ستا سره په دا نیټورک کې ستا دوی به کولی شي چې په دغه فایل کې تغیر راولي خپل ایډیټ وکړي نو ورې ثبته ایمیل دا راته ایمیل که نو ته چې ایمیل یې سینډ از اټچمنټ دا د اټچمنټ په شکل واستو کله چې موږ تاسو په ایمیل کې استوو سیدي اټچمنټ د لارې اټچمنټ دا چې ته به په فولډر کې ږدې بیا بیا ورسره اټچ کوې خو ضرورت نشته چې هغه ته چې پر دې ځای باندې کلیک وکړي په اتومات ډول خپل اټچ کېږي ضرورت نه چې ته یې په فولډر یا په ډیسکټاپ باندې کښېږدې بیا واستې او سینډ از ا لینک دا د لینک په شکل واستو دا چې په کمپنۍ کې ستا سره یو څوک کار کوي دا به ځای پر ځای تغیر په کښې کې راوستلی شي او د دې ګټه به چې د ایمیل سایز به کم وي هر څونه چې سایز کم وي غونه زموږ دپاره پیدا ده سینډ از پی ډي اف یا اپلای د پی ډي اف په شکل ثبت کړه بیا یې ور واستو کله چې د پی ډي اف په شکل واستې دی به تغیر نشي پکې راوستلی موږ تاسو که د پی ډي اف په شکل هم واستولی شو خو سره کم یې کړو اپلای به یې سیواز ته راځو د پی ډي اف په شکل به ثبتو بیا به آی ډي راخلاصو بیا به خپل آی ډي ته ځو کله کله آی ډي نه راخلاصېږي بیا بیا ټچ کوو زور غواړي نو د دې لارې کلیک ور وکړئ په اتوماتیک ډول دی پی ډي اف ته اوړي دلته ورستول کېږي او دی بیا د ایکسپریس په شکل ثبتي دغه پی ډي اف او ایکسپریس دواړه یو رقم پروګرامونه چې فرق یې نشته پی ډي اف چې دی زوړ ماډل دی ته به انسټالې دغه ایکسپریس یې نوی ماډل دی چې کمپیوټرانو ته انسټال یې او ځینو ته بیا ته خپل انسټالې یعنې دواړه د عکس په شکل درته ثبتي سینډ از انټرنیټ فیکس که غواړم چې دا د فیکس د لارې واستوم داسې استفاده کوو فیکس یو ماشین دی لکه عین لکه ته چې ټلیفون لرې زه ټلیفون لرم ته چې ماته یو میسج راستې په هغه زما د ټلیفون نمبر وی نو دا دلته فیکس پروت دی دلته د هغه هېواد چې هر ځای ته چې راستې د هغه د فیکس نمبر وی د دغه ورق کاپي ورې ورته راوځي دا ورقه ورې نه ورته راوځي دا ورقه به د لینو کې حرکت وکړي دا ورقه د لیب پاتې وي و د دې ورقې کاپي ورې ورته راوځي پرزنټ آنلاین موږ تاسو ویلي چې د 2014 یو بله ځانګړتیا دا هم ده چې دی پرزنټ آنلاین لري یعنې انټرنیټ ته کولی شي چې دا ورپورته کړي ورپورته مطلب دا دی په نیټورک کې زه دا شیروم ته هم تغیر راوستلی شي دی هم راوستلی شي دی هم راوستلی شي ټوله کار پشي کولی شي د په واسطه کولی شي پوسټ بلاک د انټرنیټ د صفحې یوه برخې ته چې ویل کېږي بلاک ویل کېږي که غواړم چې دا د انټرنیټ به صفحې ته ورپورته کړم موږ ته د چې څخه استفاده کوو پوسټ بلاک څخه استفاده کوو پوسټ بلاک باندې کلیک کړئ ته به دغه بلاک چې دی چې موږ ته وایي بلاک دا بلاک موت نه جوړېږي تا ته دا په پیسو درته جوړېږي $10,000 $15,000 $10,000 $10,000 $1,00,000 یعنې فرق ستا په دې کې څه دي ځینې سایټونه ستا مثلا دا تجارتي سایټونه ته چې دا بېنوا سایټ ګورې دا خو موت نه دی چې ګورې دا د هر څوک چې راخلاص کړي پر دقیقه باندې دته یو سنټ ډالر ورکوي دا کمپنۍ دا ګوګل د دنیا سټلایټ نه دی مثلا زه ویب سایټ جوړوم زما معلومات چې تاسو ګورئ دا پر دقیقه باندې ماته یو سنټ ډالر راکوي نو تاسو فکر وکړئ چې په ټوله دنیا کې به دا څو وارې کتل کېږي څونه پیسې به دوی د ورځې ګټي ګوګل به څونه پیسې ګټي یوټیوب به څونه پیسې ګټي دا فیسبوک به څونه پیسې ګټي موږ ته څه پیسې نه اخلي اوه موږ ته څه پیسې اخلي دا موږ ته باندې انټرنیټ چې خرڅېږي دا پر موږ باندې څوک خرڅوي خو د هغه د لارې خرڅېږي موږ فیسبوک کاروو په مقابل کې موږ څخه پیسې کاټېږي نو تاسو چې اوس دغه سایټ یو شی جوړوئ دا موت نه جوړېږي په پیسو جوړېږي نو دلته وایي دی وایي دغه بلاک چې رجسټر یې کړه وایي رجسټر ناو که لیټر یا وروسته یې رجسټر که زور ته هم رجسټر یې کړه کله چې ته رجسټر یې انټرنیټ سره به کنیکټ یې دغه هغه بلاک جوړی شیر پوینټ جوړی هر شی چې ته جوړی ورک پریسیز جوړی ادر بل چیز جوړی مثلا زه ورته بلاکر جوړوم پر نیکسټ باندې کلیک وکړه دلته یوزر نیم یې چیش دی دغه یوزر نیم دلته ورکړه هغه نوم مثلا جان نوم ورکوم څه دي دلته به خپل پاسورډ ورکړې دا ستا پاسورډ چې دی په یاد ولري که نه ولري زه ورته هم په یاد یې کړې دا چې په یاد یې کړې بیا چې ته خپل بلاک راخلاصې ستاسو به پاسورډ نه غواړي څه دي اوکې که اوکې کړي نور نو بیا د انټرنیټ څخه درته راخلاصېږي تاسو کولی شئ چې جوړ کړي خو موږ ته کار نه دی ما درته وویل چې موږ ته د دې سره کار نه لرو ګوره سټینګ یې ټول هغه ته واوښتي بیا پبلیش بیا خپل خپرولو ته کېږي بیا تاسو کولی شئ چې پبلیش یې هم کړي څه دي یعنې موږ ته نور د دې سره کار نشته
او بل دلته چې لرو ایکسپورټ لرو. ایکسپورټ کله چې پر موږ تاسو یو ایکسپورټ لرو تاسو به شاید اوس په دغه هم نه پوهېږئ چې اوس ایکسپورټ واردات ته ویل کېږي که صادراتو ته ویل کېږي. یعنی ډېر خلک یې په دا لغات نه سره پوهېږي چې واردات څه ته وایي صادرات څه ته وایي. اوس دغه یعنی موږ تاسو یو ایکسپورټ لرو یو امپورټ لرو. څه دي امپورټین څخه اخیستل شوی دي ضرورت درلودل چې موږ تاسو یو شی لرو او یو ایکسپورټ دی ایکسټرا چې یو شی در باندې اضافه شي خو معلومدار ته بیا بل ځای استی نو دلته دی درته وایي و ایکسپورټ یې کړه یعنی بل ځای ته واسو. مطلب یې دا دی چې د پی ډي اف په شکل یې راته ثبت کړه چې دا موږ تاسو په سیوس کې ویل یو. پر کریټ باندې کلیک کړه دی په اتومات پی ډي اف ته وړي. چینج فایل ټایپ یا د فایل ټایپ راوړو دا موږ تاسو ویل 2002 په شکل ثبت کړه 2003 په شکل ثبت کړه ټمپلیټ په شکل پلین ټیکس په شکل ری ټیکس په شکل د انټرنیټ په یاد مې دا پر ټول تشریح کړه په یاد خو به مې نه دا مو ولدي کلوز دا سفر ته بنده کړه. دی وایي دا درته سیو کړم که نه درته سیو کوم زه ورته هم ډونټ سیو کړه راته. سمه ډونټ سیو دا مه راته ثبتوسی دي. پر ډونټ سیو باندې کلیک وکړه هغه صفحه یې درته بنده کړه یعنې درته کلوزي یې. او بل ته موږ څه لرو اکاونټ لرو. سی دا کلوز کنټرول ډبلیو کو وایي هم یې درته بندوي که ال ډبلیو هم درته بندوي. دغه اکاونټ چې دی دغه اکاونټ چې موږ تاسو جوړوو ما درته ویلي چې په لایف ډاټ کام کې به تاسو یې جوړوئ. دا اکاونټ د دې دپاره دی چې ستاسو سره د فیسبوک انډیوالان آنلاین سي په دې ځای کې دا د فیسبوک انډیوالان آنلاین سي د مایکروسافټ کمپنۍ سره رجسټر سي څه دي چې ته د مایکروسافټ کمپنۍ سره رجسټر یې چې ته بیا په سکای ډرایو کې خپل معلومات ثبت کړې. یعنې که ته غواړې چې په کلوډز کې خپل معلومات ثبت کړې د دې څخه موږ استفاده کوو. نو اوس دلته تا ته وایي یوزر انفارمیشن ستا باره کې تا ته معلومات درکوي وایي نوم چې دغه نوم دی او دا جیمیل ادرس دی. چینج فوټو خپل عکس بدلې دلته بیا ته کولی شې چې خپل عکس بدل کړې. بیا نو که تا انټرنیټ صفحه درته راخلاصېږي که تا د کیمرې د لارې عکس اخیستی او که ستا سره په کمپیوټر کې در سره وکړو ته استفاده ځنې کولی شې. اباوټ می زما باره کې معلومات راکړه ستا باره کې معلومات درکوي چې په کوم کال کې زېږېدلی کومه وظیفه چې درلودل څه شي هغه ټوله معلومات درکوي. او ساین اوټ د خپل آی ډي څخه ووځه که ته چیرې دا ساین اوټ کې اوس نور دغه ځای باندې ستا دا شی بیا نه درته ښکاره کېږي. او سویچ اکاونټ بل اکاونټ ته واړه یعنې مثلا زه اوس په دې کې د ظاهر اکاونټ راخلاصوم د محمود اکاونټ راخلاصوم دا که دا یو اکاونټ راخلاصي ته شاید دا سوال وسو چې یوه د فیسبوک آی ډي راخلاصي په یوه کمپیوټر کې وایي بله د فیسبوک آی ډي راخلاصولی شم که نه شم راخلاصولی راخلاصولی شئ په هغه صورت کې چې په هغه ځای کې ته سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړې بل اکاونټ درته راخلاصېږي. او دا هم اپیس بیکګراونډ دی څه دی پر بیکګراونډ باندې کلیک وکړئ دا بیکګراونډ یې سره کم درته راولم مطلب یې د دغه ځای څخه دی ورته ګورئ دغه شکلونه یې درته اوړي د بیکګراونډ دې ځای ګورئ دا اوس د ستوري رقمه ډیزاین راغلی. زه ورته دا چې کله تاسو اکاونټ ونه لرئ دا شان نه اوړي په ستاسو په کمپیوټرانو کې. زه ورته هم دا مې نه دي په کار دا کلوډز په شکل ګورئ دا د اوس یې کلوډز ورځ درته راوسته ورځ مې نه ده په کار. نو تاسو به هلته کولی شئ بیکګراونډ بدل کړئ دا د سکول ګورئ هغه سکول قلم و کتاب و کتابچه او دا شان درته راوستل. دلته موږ څه لرو تیمز لرو دغه تیمز یې سره کم درته واړوم. زه ورته همدغه تیمز لایټ ګرې راته واړوم دا لایټ ګرې ګوره توره کمه شو راځئ او دا غواړم چې ډارک یې کم یعنې توره کمه کړم ګورئ دا تور شو او که غواړئ چې دا په ډېره کم نه وي وایټ سپین راسي. او دا هم دغه افیس په باره کې پروډکټ انفارمیشن دی یعنې دغه افیس چې کومې کمپنۍ جوړ کړی دي څه دپاره جوړ شوی دي ټوله معلومات دلته شته. اکټیویشن ریکواید اوس دا اکټیویشن ته ضرورت لري یعنی دا اکټیویټ شوی نه دی دغه اپیس چې موږ ته استفاده ځنې کوو. کریکټ چې موږ ته ګورئ دلته دا سور رنګ ورکوي دا دا معنا چې دا اکټیویټ نه دی ته بیا اکټیویټ یې څه دي دا نور کمپیوټران ته چې ما ور انسټال کړي دا اکټیویټ شوي دي دا وخت لري څه دي ځینې 50 ورځې وخت لري ځینې یو کال وخت لري څه هغه په رانیولو پورې پارسته تا رجسټر رانیولي د ټول عمر دپاره چې رانیولي مثلا د یو کال دپاره نیسه $90 $100 $50 دا په 50 شپېته افغانۍ چې دي د هغې ټوله چې دي کاپي رایټ چې کاپي شوي دي. او دا خو نو هغه پروګرامونه دي چې اکسل دی دغه دی ون نوټ دی پبلیشر دی او ټولو دا هغه پروګرامونه چې دي او دا هم هغه ورډ په باره کې معلومات دلته درکوي دلته ټول معلومات چې دلته لیکلي دا هغه زموږ ته درس و چې موږ ته دا منیو خلاص کړل. اپشن بیا انشاءالله الرحمن کله چې ورډ پروګرام مکمل خلاص کو بیا اپشن ته راځو چې اپشن بیا د دې دپاره دی چې ورډ پروګرام په خپله خوښه جوړول که غواړو چې موږ ته ورډ پروګرام په خپله خوښه جوړ کړو بیا د اپشن څخه استفاده کوو. نو سبا د خیر سره شاید انفارمیشن ووایو.
بیا دا شان وایي چې پاسورډ دا شان څنګه ورکول کېږي. یعنې په نن په درس کې باید تاسې یوازې پرینټ زده کړئ چې پرینټ څنګه کېږي، دغه نور په موږ پرې اړه نه لري. بس ته که مخته ولاړ سم بیخي لږ درس مو ویلی، تاسې لږ درس وایاست.